څلور کارونه هیڅکله مه پرېږده، دوامدار یې کوه، همیشه په همدغه کارونو باندې ځان مصروفه ساته. لومړی شکر کول د انسان نعمتونه زیاتوي او که یې نه کوي نعمتونه دې کمیږي. الله دې له نعمتونو محروموي. الله پاک فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسې شکر وکړئ زه یې زیاتوم درته نعمتونه. دویم ذکر کول، همیشه ژبه په ذکر باندې مصروفه ساته. ذکر د انسان په ژوند کې ډېر برکت راوړي او که ذکر ونه کړي ترې محرومیږي. الله پاک فرمایلی فذکروني اذکرکم، تاسې زما یادونه وکړئ، زما عبادت وکړئ، زما ذکر وکړئ، زه به تاسې یاد کړم. دریم دعا به ستا د ژوند برخه. دعا د مؤمن وسله ده، بې له دعا غیبي مرسته نشي ترلاسه کولی الا ماشاء الله. ادعوني استجب لكم، الله پاک وایي تاسې دعا وکړئ زه ستاسې دعا به اجابت کوم. او څلورم تر ټولو مهم بیا استغفار دی. استغفار په اړه مې مخکې درته ویلي وو. الله پاک څه فرمایلي؟ فقلت استغفروا ربکم. نوح علیه السلام خپل قوم ته څه ویلي؟ د الله پاک نه بخښنه وغواړئ، انه کان غفاره، هغه غفار بخونکی مهربان دی. یرسل السماء علیکم مدرارا، په تاسې به اسمانونو نه اوبه راوورئ. ویمددکم باموال وبنین، تاسې ته به اولادونه زیات کی او تاسې ته به مال زیات کی. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، تاسو ته به باغونه او نهرونه وبهي. نو دا نعمتونه چې انسان ترلاسه کړي نور څه غواړي؟ دغه څلور کارونه همیشه کوه.